بقره مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دوهمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 280 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 200 آیت څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم پناه وړم الله تعالی شړل شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق بیا کله چې مو د خپل حج رکنونه ادا کړل نو څنګه چې مو په خوا خپل پلرونه نیکونه یادول همغه چې اوس الله یاد کړی بلکې له هغه نه هم زیات خو په الله یادونکو خلکو کې هم ډیر توپیر شته له هغه نه څوک داسې دي چې وای ای زمونږ رب مونږ ته هر څه په همدې دنیا کې راکړه دغه سه انسان ته په آخرت کې هیڅ برخه نشته ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار او څوک وای ای زمونږ رب مونږ ته هم د دنیا او هم د آخرت کې غني را په برخه کړه او مونږ د اور له عذابه وساته أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب دا چې خلک په خپل کړو سره سم په دواړو دارینو کې د برخې څښتنان وي او د الله په حساب اخیستنه کې به څه ځن را نشي واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون دا د شمار څو ورځې دي چې تاسو باید د خدای په یاد کې تیرې کړئ بیا که څوک تلوار وکړي په دوه ورځو کې راستون شي نو اوبال نشته او که څوک راستنیدل وزندوي نو هم څه باک نشته په دې شرط چې دا ورځې په پرهیزګاری تیرې کړي د الله له نافرمانی نه ځان وژغوري او خو پوه شي چې یو ورځ د هغه حضور ته ستاسو وړاندې کېدل دي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام په انسانانو کې څوک داسې دي چې د هغه خبرې د دنیا په ژوند کې تاسو ته ډېرې ښې ښکاري او هغه پر خپل نیک نیتۍ باندې په وار الله شاهد نیسي خو په حقیقت کې هغه د حق ډیر سخت دښمن وي وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ او کله چې هغه ته قدرت په لاس ورځي نو په ځمکه کې د هغه ټول هلې ځلې د دې لپاره وی چې فساد خور کړي کښتونه لوټ کړي او انساني زوزات لمنځه یوسي په داسې حال کې چې الله هغه ذات چې هغه به شاهد نیو هیڅ کله فساد نه خوښوي وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ او کله چې ورته ویل کیږي چې الله نه ویریږي نو د خپل پت او آبرو مفکوره پر ګناه ټینګوي داسې بنی آدم لپاره دوزخ دی او هغه ډیر ناکاره استوګنځای دی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ بل پلوه په انسانانو کې داسې څوک هم شته چې د خپل خدای د رضا په لټه کې خپل سر قربانوي او په داسې بندگانو باندې الله ډیر زیات مهربان دی يا أيها
أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اے مؤمنانو، تاسې په هر اړخیز ډول په اسلام کې ننوځئ او د شیطان پیروي مکوئ چې هغه ستاسې ښکاره دښمن دی. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. کومې ښکاره څرګندې لارښودنې چې تاسې ته راغلي دي، که د هغو له میندلو وروسته بیا هم تاسې وښویېږئ، نو ښه وپوهېږئ چې الله پر ټولو غالب د حکمت خاوند او پوه دی. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. که د دې ټولو نصیحتونو او لارښودنو نه وروسته بیا هم خلک سم نه وي، نو آیا اوس هغوی دې ته سترګې په لاره دي چې الله د وریځو چترۍ ودروي، د پرښتو له صفونو سره دوی ته مخامخ راشي او پرېکړه وکړای شي؟ په پای کې خو ټولې چارې د همدې الله حضور ته وړاندې کېدونکي دي. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. لبني اسرائیلو نه پوښتنه وکړه، مونږ څنګه ښکارا څرګندې نښې نښانې ورښودلې دي، او دا هم ورڅخه پوښتنه وکړه چې کوم قوم چې د الله نعمت لمندلو وروسته په بدمرغۍ سره بدل کړي، هغو ته الله څنګه سخته سزا ورکوي. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. کوم خلکو چې د کفر لاره غوره کړې ده، هغو ته د دنیا ژوند ډیر خوږ او په زړه پورې ګرځېدلی دی. دوی پر مؤمنانو ملنډې وهي، او د قیامت په ورځ به همدا پرهیزګاران د دوی په پرتله د لوړ مقام خاوندان وي. پاتې شوه د دنیا روزي، نو د الله واک دی، چاته چې خوښه شي بې حسابه یې ورکوي. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. په لومړي وخت کې ټول خلک په یو لار روان، بیا چې دې وځي دوام نکړ او اختلافونه رامنځته شول، نو الله پیغمبران ولېږل چې په سم تګ زیری ورکوونکي او د انحراف له نتیجو څخه ویرونکي، او د هغو سره یو ځای حق کتاب ولېږه ترڅو هغه اختلافونه چې د حق په باب د خلکو ترمنځ راغلي وو فیصله کړي. او د دې اختلافونو پیښېدو دلیل دا نو چې په ابتدا کې خلکو ته د حق ښودنه نه وشوې، نه، اختلاف هغو کسانو را پیدا کړ چې د حق په برخه کې معلومات ورکړ شوی. هغو د روښانه لارښودنو له میندلو نه وروسته صرف په دې غرض حق پرېښود، بېلابېلې لارې رامنځته کړي چې غوښتل یې په خپلو منځو کې یو پر بل تېری وکړي. نو الله هغو کسانو ته چې پر پیغمبرانو ایمان راوړ په خپل اذن د حق هغه لار وښودله چې
خلکو پکې اختلاف کړی د الله چې چاته خوښ شي سم لار ورخي. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. تاسې دا انګیرلې چې هم داسې به جنت ته ننوځئ په داسې حال کې چې لا تر اوسه پر تاسې هغه هر څه نه دي تیر شوي چې له تاسې نه پر مخکنیو مؤمنانو راغلي دي. په هغو ستونزې راغلې کړاوونه ورته ورسېدل ولړزولي شول ان تر دې چې د وخت رسول او د هغه مؤمنانو ملګرو فریادونه وکړل چې د الله مرسته به کله راشي. په هغه وخت کې هغو ته ډاډینه ورکړای شو چې هو د الله مرسته نږدې ده. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. خلق پوښتنه کوي مونږ څه مصرف کړو؟ جواب ورکړه چې کوم مال چې تاسو لګوي پر خپل مور او پلار، خپلوانو، یتیمانو، مسکینانو او پردیسیانو باندې ولګوي او تاسو چې هر ښېګڼه کوي الله پرې خبري. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تاسو ته د جنگ امر شوی دی او هغه تاسو ته ناکاره دی. کېدای شي چې یو شی تاسو ته ناکاره وي او همغه تاسو لپاره ډیر غوره وي او کېدای شي چې تاسو یو شی خوښوي او همغه تاسو لپاره بد وي. الله پوهیږي تاسو نه پوهیږي. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. خلق پوښتنه کوي په حرام میاشت کې جنگیدل څنګه دي؟ وایا په دې کې جنگ کول ډیر بد دي خو د خدای له لارې نه د خلکو منع کول پر الله باندې کافر کېدل د مسجد حرام لار د خدای پالونکو پر مخ تړل او د حرم اوسیدونکو له هغه ځای ایستل د خدای په وړاندې لدینه هم ډیر زیات بد کار دی او فتنه له وینو تویولو نه سخته ګناه ده. وی بل تاسو سره تل په جنگ اختوي ان تر دې چې کې وسه ورسیږي نو تاسو بل دې دین نه واړوي او په دې خو پوښي چې له تاسو نه چې هر څوک له دې دین نه واوړي او د کفر په حالت کې عمرې د هغه عملونه په دنیا او آخرت دواړو کې به بيزا او ضایع شي. داسې خلک ټول دوزخیان دي او تل به په دوزخ کې اوسېږي. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله
والله غفور رحيم. د دې پر خلاف کوم خلکو چې ایمان راوړی دی او چا چې د خدای په لار کې خپل کور وطن پریخی او جهاد یې کړی دی، هغوی حق لري چې د خدای د رحمت هیله مند وي او الله د هغو د خطاو بخښونکی او پر هغو د خپل رحمت پیرزو کوونکی دی. د بقره مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان دوهمه سوره ده، په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 280 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 219 آیت څخه اوري. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. پوښتنه کوي د شراب او جواری یعنی قمار څه حکم دی؟ وایا په دواړو کې لویه ګناه ده. که څه هم د خلکو لپاره به څه ګټه هم پکې وي، خو ګناه یې له ګټې نه ډیره زیاته ده. پوښتنه کوي موږ د خدای په لار کې څه مصرف کړو؟ وایا هغه څه چې ستاسې له اړتیا نه زیات وي. په دې ډول الله تاسې ته خپل احکام په څرګنده توګه بیانوي، ښایي چې تاسې د دنیا او آخرت دواړو په باب فکر وکړئ. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. پوښتنه کوي له یتیمانو سره دې څه چار چلند وشي؟ وایا په کوم ډول چلند کې چې د هغو ښېګڼه وي د همغه غوره کول ډیر ښه دي. او که تاسې خپل او د هغو خرڅ او لګښت او ژوند ژواک سره ګډ او شریک کړئ، څه باک نشته، نو هغوی خو ستاسې ورونه دي. د ورانکارو او روغچارو دواړو حال الله ته ښکاره دی. که د الله خوښه شوې وای نو په دې کار کې به تاسې له ستونزو سره مخامخ کړي وای، مګر هغه په واکمنۍ سربیره د حکمت څښتن هم دی. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. تاسې له مشرکو ښځو سره هیڅکله نکاح مه کوئ تر څو چې ایمان نه وي راوړی. یو مسلمانه وینځل آزاد مشرک نه ډیره ښه ده، که څه هم چې ستاسې هغه ډیره خوښه وي. او مسلمانې ښځې مشرکانو ته هیڅکله په نکاح مه ورکوئ تر څو چې هغو ایمان نه وي راوړی. یو مسلمان غلام له آزاد مشرک نه ډیر ښه دی، که څه هم چې هغه ستاسې ډیر خوښ وي. دا کسان تاسې د اور خواته دعوت کوي او الله په خپل اذن سره تاسې ته د جنت او بخښنې په لوري بلنه درکوي او هغه خلکو ته خپل حکمونه په څرګنده توګه بیانوي. کېدای شي چې هغوی درس واخلي او نصیحت ومني. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
پوښتنه کوي د حیض څه حکم دی؟ ووایه هغه یو د پلیدۍ حالت دی. په هغه کې له ښځو نه بیل اوسئ او هغو ته مه نږدې کیږئ تر څو چې هغوی پاکې شي. بیا چې کله هغوی پاکې شي نو له هغو سره هغه شان یو ځای شي چې الله درته امر کړی دی. د الله هغه خلک خوښیږي چې له بدۍ نه لاس واخلي او سپېڅلتیا غوره کړي. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ستاسې ښځې ستاسې کښتونه دي، ستاسې خپله خوښه ده. څنګه مو چې زړه غواړي هغه شان په خپل کښت کې تصرف وکړئ، خو د خپل راتلونکي فکر ولرئ او د الله له خفګان نه ځان وژغورئ. ښه پوه شئ چې یوه ورځ به له هغه سره یو ځای کیږئ. او ای پیغمبره، څوک چې ستا لارښودنې ومني هغو ته د بري او نیکمرغۍ زیری ورکړه. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. د الله نوم په داسې قسمونو خوړلو کې مه یادوئ چې په هغو کې هدف له نیکۍ، پرهیزګارۍ او د خدای د بندګانو د ښېګڼې له کارونو څخه منع کول وي. الله ستاسې ټولې خبرې اوري او په هر څه پوهیږي. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. کوم بې معنا قسمونه چې تاسې بې ارادي خوړلي وي پر هغو باندې مو الله نه نیسي، او کوم قسمونه چې تاسې د زړه له کومې خوړلي وي پر هغو به مو ارومرو نیسي. الله ډیر بخښونکی او تیریدونکی دی. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. کوم خلک چې له خپلو ښځو سره د نااړوندۍ قسم کوي هغو ته 4 میاشتې وخت دی. که یې ورته رجوع وکړه نو الله بخښونکی او رحیم دی. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. او که هغو د طلاق هوډ یعنی عزم کړی وي نو ودې پوهیږي چې الله هر څه اوري او په هر څه پوهیږي. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. کوم ښځو ته چې طلاق ورکړی شوی وي هغوی د 3 حیضونو موده په انتظار تیره کړي او دا ورته روانه ده چې هغه څه چې الله د دوی په رحم کې پیدا کړي وي هغه پټ کړي. هغوی ته هیڅکله نه ښایي چې داسې وکړي که په خدای او د آخرت په ورځ ایمان لري. که د هغو میړونه د خپلو اړیکو سمولو لپاره چمتو وي نو د همدې عدت په دوران کې په خپل نکاح کې د هغو د بیا راوستلو حق لري. د ښځو لپاره هم په معروفه توګه همغسې حقوق دي لکه څنګه چې د نارینه‌و پر هغو حقوق دي. البته نارینه پر هغو باندې یو درجه لري او پر ټولو باندې الله غالب، مقتدر او د حکمت او پوهې څښتن دی. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.